خدای ورو سوال کړی دی چې دعای استخاره چې کومه ده استخاري د لمونځ 2 رکعتو کې د هغې نه بعد بیا کومه دعا چې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ورید اللهم انی استخیرک بعلمک الی آخر الدعاء معلومه و معروفه دعا ده که دا دعا چاته نه یاده نو دې د کاغذ نه د دعا غوښتی شي او که نه الجواب صحیح مسله خو دلته دا ده چې 2 رکعته لمونځ به وکړي د هغې نه بعد به دعا غواړي بعض علما وایي دا به په دې سلام ګرځولو نه مخکې غواړي خو صحیح دا دی چې دا به د سلام ګرځولو نه بعد دا دعا غواړي استخاره او په دې کې چې چاته یاد نه وي د الفاظ نو کاغذ که مخې ته ونیسي یا کتاب مخې ته ونیسي نو په دې کې څه حرج نشته لکه ګوره نفلي منځونو کې موږ دا مسله مخکې ذکر کړې ده نفلي منځونو کې یو سړی امامتي کوي یا ځان لمونځ کوي او دی مصحف قرآن ځان ته ونیسي نو روا دي که نه روا روا دي نو دغه شان کې یو سړی استخاري د دعا ورته نه یادوي چېرې دا ډېره اوږده دعا ده ماته نه ده یاده موږ ورته هېڅ خبره نه ده کتاب کې وایه په پاڼه کې وایه او کوشش دا کوه چې یاده یې کړې کوشش دا کوه چې زباني یاده کړي والله اعلم قدام د کرو سوال کړی د 3 سوال کړي د استخاري سره تعلق ساتي دویم سوال د ده دا دی وایي دا 2 رکعته چې کوم دي د استخاري ده په دې 2 رکعتونو کې به کوم سورتونه وایو د سورې فاتحې نه بعد الجواب په حدیثونو کې داسې څه نه دي ثابت چې پای کې دا وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي لکه اوس سحر مانځه سنت چې دي په اولني رکعت کې به څه وی قل ایها الکافرون او دویم کې قل هو الله احد داسې بعض نور منځونه نو داسې څه نه دي ثابت دی استخارې د مانځه دپاره صرف پکې دغه دی په صحیح بخاري کې حدیث دی جابر رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته استخاره خو په هر کار کې لکه څنګه چې موږ ته د قرآن صورت خو نو داسې به وي چې اذا هم احدکم بالامر کله چې تاسو کې د چا د یو کار اراده فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه 2 رکعته لمونځ دي وکړي د فرض نه علاوه ثم ليقل بيدي منزنه بعد دوي اللهم اني استخيرك بعلمك دغه دعا دی وي نو د حدیث کې سره دا نه دی راغلي چې سوره فاتحه نه بعد به کوم سورتونه وي هر سورت چې وي جایز دی والله اعلم هدا سوال لوم دغه ورور کړی دی دم د استخاري سره تعلق ساتي هو چې زما یو مسله وای کې ما استخاره ډیر وکړه ډیر منځونه مې د استخاري وکړو خو څه شی نه محسوسوم زړه مې یو طرف ته نه مطمئن کېږي نو دې څه حل دی الجواب ګوره دا فایدهمنه خبره یاده ساتي 2 خبرې په عوامو کې مشهورې دي یوه وی کله چې د استخاري لمونځ وکړو نو بیا اوده شه او خوب کې به صحیح نه دا مکمل بې دلیله خبره ده په دې دلیل نشته کیدی شي یو سړي استخاره وکړه او کیدی شي الله یې ورته خوب کې وښایي خو دې نه قانون جوړول او ویل چې نه د خوب کې به راځي نه د بیا د ځان نه خبره ده دویمه بعض وایي زړه به د یو طرف ته کولاو شي نو صرف په دې اعتماد کول چې زړه یو طرف ته کولاو شي دا هم غلطه ده اگر که یو حدیث نه استدلال کوي چې پای کې دا دی امام ابن السنی راوړی دی اذا هممت بالامر فاستخر ربک چې کله یو کار اراده دي نو د خپل رب سره مشوره وکړه استخاره وکړه او بیا وګوره چې زړه دې کوم طرف ته ځي دقې کې خیر دی نو موږ دا وایو چې د زړه یو طرف ته مایله کېده دا په نښو کې یو نښه ده خو صرف دغه یو نښه نه ده نو سړی به جوز به څه کوو زه تاسو په دې مسله نن پوه کوم او تاسو ډېر ملګري به دا مسله اول پرې راوړي یو سړی دی هغه په یو کار کې استخاره وکړه چې ویې کم او که ویې نه کم نه خوب ولیدو نه زړه یو طرف ته میله کېږي اوس څه وکړي ګوره استخارې نه بعد لازم نه چې ستا زړه به یو طرف ته میله کېږي او لازم نه چې ته به خوب وینې ښه نو کېږي بس چې کم کار درته الله آسان کو همدقې کې خیر دی او چې کم کار نه کېدو مشکل پکې راتو
نو پوه شي خیر پکې نشته. زه مثال درکړم ښه به پوه شي. یو سړی دی لاړ ځان له ګاډۍ اخلي بیا 2 رکعات وکړو استخاره وکړه. استخاره کې ګوره د الفاظ دي چې اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر یا الله تا ته پته ده که دا کار زما دپاره خیري فقدره لي. هلته پکې د الفاظ دي یا الله زما دپاره بیا آسان کا او که خیر پکې نه یا الله زما نه یې واړوه ما ته یې واړوه. داسې ګودا نه چې زما زړه پې مطمئن کوي زما نه یې واړوه او یا دغه کوم چې خیر دی دغه ته ما واړوه زما دپاره آسان کړي. ښه ته ګاډۍ اخیستو 2 رکعاته دې وکړو استخاره دې وکړه. استخارې نه بعد چې ته ورلې لکه ګاډۍ چې شو هغه دلته چې ولاړو هغه دغه بس یاره هغه موږ نه خرڅه. یا مثال کې وایي چې پیسې به زیاتې یا دی وایي چې ته پلانې راوله یا ته کپیل راوله یا ته ایجنټ راوله یا پلانې راوله او دغه راوله او خبره سمه ګرانه شوه نو پوه شي دغه دعا کې تا ویلو یا الله استخاره کې دې څه ویلو یا الله که خیر پکې نه نو ما نه یې واړوه نو الله یې تا راړی اوس که ورسېدي زما په دې خبره کې لازم نه چې زړه مطمئن شي یو طرف ته دا کار د نه اوس الله د استخارې نه بعد اړی که نه یا ته ورلي او دا ګاډي خبره په اسانۍ سره وشوه نو مطمئن اوسه الله درته دا کار اسان کو. ځکه چې هلته تا دعا کې ووایي چې یا الله که خیر پکې نو دا کار زما دپاره څه که آسان کا. ورسېدي په دې مسله باندې که دا اهمه مسله ده ګوره دا ډېره اهمه مسله یاده ساتي. یو عوامو دا 2 خبرې مشهورې کړي یو خوب کې ویني دا خو بلکل بېدلیله خبره کیدای شي خوب ویني او بعض وایي سینه به یو طرف ته پراخه شي. موږ وایو صرف دا دلیل نه دی کیدای شي سینه یو طرف ته پراخه شي دا یو نښه ده خو اصل دا خبره دا ده چې الله راته کوم کار آسان کړو دقه کې به خیر او چې کوم کې راته مشکل جوړېدو دې کې خیر نشته. والله اعلم.